دوستانو ګرمې جنکۍ چې کله په خوند کې راشي نو بیا خپل شهوت په داسې طریقو پوره کوي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه تاسو هم خبر شئ. دوستانو یو تصویر تاسو ته په دغه ویډیو کې ښکاري چې دغه یو جنۍ ده او د یو وړوکي هلک سره په زبردستۍ دغه غلط کار کوي او خپل خواهشات پې پوره کوي. نو دوستانو کله چې د جنۍ واده په ټیم ونشي او هغه جنۍ غواړي چې خپل خواهشات او د ځان نه اوبه په څه طریقه وباسي او د دغه کار نه خوندونه واخلي. دغه یو جنۍ چې په دغه ویډیو کې تاسو ته تصویر ښکاري یو وړوکی هلک یې رانیولی دی او هغه هم په پټي کې او ورسره دغه غلط کار کوي چې ځان پسې مږي چې خپل خواهشات یې نه پوره کړي. دوستانو دا ډیره د نقصان خبره ده چې ماشومان په دې ټیم کې دغه کارونو باندې راووړي نو بیا یې ټول ژوند تباه او برباد شي. دغه ماشومان خو په څه نه پوهېږي، خو کومې جنکۍ چې په کور ناستې وي او مور او پلار یې په وخت واده نه کړي نو هغوی ورسره بیا دغه کارونه کوي او خپل خواهشات یې نه پوره کوي چې بیا دغه ماشومان غټېږي، زناګانې شروع کړي او چې په دغه وجه د ماشومانو ژوند هم تباه شي او دغه جنکۍ چې په کور ناستې وي او په ماشومانو او وړو باندې خپل خواهشات پوره کوي او خپلې اوبه پې وباسي. دوستانو دغه ویډیو هم در سره دلته شریکوله، خو د یوټیوب پالیسي ده دغه ویډیوګانې نه مني. که کتل یې غواړئ کمنټ وکړئ، د ویډیو لینک په تاسو سره په کمنټ کې شریک کړو او د نورو داسې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ.